الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول ما خو ګورونو زه د سرکې دی بیچو په باره کې د ډیچو صاحب دفتر ته راغلی یم دا د ډیچو صاحب دفتر دی او ډیچو صاحب ډېر فرحات صاحب ډېر زبردست سړی دی څو ملګرو ګیله کړې وه چې د ای پی آی والا نشته نو ای پی آی والا یو په بار ګرځي یو حج له تللی دی دوه درې کې ډیچو صاحب چې هغه به راشي واپس هسپتال ته نو که څوک ماشومانو ته ټیکې لګي انشاءالله تعالی هغه اویلیبل وي ولې چې د ای پی آی چې کوم انچارج دلته هغه واپس ټلیفون هم وکړو چې ته ولې نه نو هغه ورته وایي چې زه د حج نه راغلی یم دا چوټي مې د یو څو ورځې کې خیر بیا په هسپتال کې دویمه خبره مې ورته وکړه چې ډاکټر صاحب اویلیبل نه نو هغوی وایي چې موږ د ډاکټر تنخواه هم بنده کړې ده او دا خو ارامه تنخواه ده چې څوک ډیوټي نه کوي که ډاکټر یو که کمپاوډر یو که هر څوک ډیوټي نه کوي او تنخواه الی نه دا حرامه ده نو انشاءالله تعالی ډیچو صاحب ډېر زبردست سړی دی دا پوینټونه یو مې ورته دا وایي چې 24/7 ته زموږ هسپتال واړوئ ولې چې دې کې کار شوی دی د ډبلیو ورلډ هیلث والا پکې کار کړی پرشپنتیا پکې کړي دي نو مهرباني وکړئ زموږ دا هسپتال چې کوم دی نو دا کیټګري 24/7 ته واړوئ نو هغوی وایي چې انشاءالله تعالی په دې به هم غور کوو خو فلحال موږ ورته د ډاکټر او په دې ای پی آی باندې زور ورکړو اوس د ډیچو صاحب دفتر کې یم او انشاءالله تعالی ډیچو صاحب ډېر زبردست سړی دی خپل نمبر یې هم راکړو وایي چې څه مسئلې بیا موږ ته وایي جي د اجازت غواړم لوی الله په امان السلام علیکم